زما د دې محفل ملګرو د ټول ناول د هر څه ناول د هر څه نه وړاندې د قومي قلمي نظریاتي سفر لخوا تاسو ټولو راغلو مېلمنو ته فنکارانو ته شاعرانو ملګرو ته د زړه د تله پخیر راغلی ویم پخیر راغلی ستړي مه شئ قدم مو په ګلونو ملګرو قومي قلمي نظریاتي سفر د تېرو څو کالو راسې خپلې ادبي ثقافتي هلې ځلې مسلسل جاري ساتي او وخت باندې د شاعرانو ادیبانو د عزت افزایۍ او حوصله افزایۍ په خاطر او بیا د فنکارانو د موسیقۍ سره وابسته د هنرمندو د هغوی د عزت افزایۍ او حوصله افزایۍ په خاطر پروګرامونه نمانځي او نننۍ غونډه نننۍ محفل د محفل حمید چې موږ تېر کال هم دا پروګرام نمانځلی و د نننۍ محفل د محفل حمید د هغې تسلسل دویمه کړۍ ده موږ ټول د دې پروګرام په وساتت سره د ټول ملګري حمید خان ته مبارکباد پیش کړو مبارکي ورکوو د هغه د ژوند لپاره د هغه د صحت لپاره الله تعالی نه دعا وکړو او سره د ټولو فنکارانو بخښونکی او ډېر زیات مهربانه ذات دی ډېرو ګرانو قدرمنو عزتمنو او پښتو او پښتنو مینو مینه خلوص نیکې هیلې نیکې پېرزونې احترامات تسلیمات درناوی او د امن او سلامتیا دعا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خپلو ملګرو د قومي کلمي نظریاتي سفر پاکستان کارنده غړو ما ته ګران زما جانان زما ځان محمد سعید صاحب او د خپلو کشرانو محمد شیراز صاحب او محمد کامران روفي صاحب دا هغه هم تاسو ته پخیرالي ورکوي هر کله راشئ پخیر الاستاذ حامد صاحب مخې ته ایرزیلي صدر نمردان د تحریک جوانان پاکستان او کشمیر ولاړ او د هغې د لاندې خوله بیرته کړو نو دا ډېر د اعزاز خبره لپاره بس هغې ده د محفل د ټولو مشرانو شکر گزار یو چې موږ ته یې دونه ټایم راکړو او موږ له یې دعوت راکړو چې موږ په ستاسو راکړې دونه اهمه او مهمه په دستونه کې شرکت وکړو یاد دې وي چې ټول عمر دا څوک د پښتو د پرمختګ کې همیشه مین کردار ادیب او شاعر ادا کړی دی شاعر او فنکار د دوی مثال د روح او د بدن دی دا کار د روح نه بغیر بلکل نشي پاتې کېدی نو په دغې حاله باندې زه د مردان د ډسټرک د صدر په حیثیت د تحریک جوانان پاکستان او کشمیر د طرفه ټولو فنکارانو د حوصله افزایۍ لپاره او د پښتو د پرمختګ لپاره د تحریک جوانان پاکستان او کشمیر همیشه به د دوی د پښتو خدمت کوي او موږ به د دوی خدمت کوو انشاءالله بس په دغه مختصر ټایم سعید صاحب شکریه ادا کوم او الله